سلامونه او درنښت د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې تیرو کې د پاڼه ورژې د ناول 8مه برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول 9مې برخې ته هرکلی کوم. نن سهار د دود خلاف تګ راتګ ډېر دی. لاسي څخه مې وپوښتل نن څه کیسه ده؟ ځواب یې رانه کړ. په ځان کې مې یو بېساره انقلاب احساسوم او وینم چې پر زړه مې ډېر فشار راځي. 2 ورځې کېږي چې له ملحې سره مې نه دي لیدلي. ومې ویل آسي کولی شې منت را باندې کېږدې او له مشرې مېرمنې اجازه واخلې چې یا ما د ملحې خونې ته بوځي یا همغه دلته راولې. هېڅ ځواب یې رانه کړ. یوازې خپل سر ښکته واچوه. ورنږدې شوم او ومې ویل ته دومره ظالمه یې چې زما دغې وړې غوښتنې ته هم ځواب نه وایې. ډېره غمجنه څېره یې درلوده. د هغې د څېرې خواشینۍ په ما کې یو لوی شک پیدا کړ. ومې ویل ملحه څه شوه؟ هغې له دې ځایه بوتله؟ نه پوهېږه. نور مې زغم ونه شو کړای. له واره مې د ملحې د خونې پر خوا وځغاستل. آسیا هم راپسې ووته او نارې یې کړې مه یې پرېږدئ چې ننوځي، ویې نیسئ. د کور څو مستخدمینو او فاحشو ونیولم. ما هم په ځواک سره په هغوی کې لار خلاصه کړه او د ملحې خونې ته نږدې شوم. ځان مې د خونې منځ ته ورساوه. خدایه څه مې ولیدل؟ د ویلو طاقت یې نه لرم. په خونه کې یو کمزور او خوار جسم غځېدلی و. شاوخوا ته یې مشره مېرمن او څو نور کسان ښکارېدل. مخ یې تک تور شوی و او شونډې یې پړسېدلې وې. غاښونه یې سره نښتي وه. د سترګو توروالی یې تللی و او تر بڼو لاندې یوه سپینه پرده ښکارېده. دا ملحه ده چې په دې ویرونکي او دردونکي ډول غځېدلې ده او د خپل محنتناک ژوند وروستۍ دقیقې لنډوي. زه دغه نیمځانې مړې ته نږدې شوه او چیغې مې کړې آخر مو ووژله؟ ای انسان وژونکو او جنایتکارو، له شاوخوا څخه یې لرې شئ. لکه څنګه چې د سرتیرو یوه ډله د خپل جنرال د امر په مقابل کې له اطاعت پرته بله چاره ونه لري، زما فرمان هم پر ټولو اغېز وکړ او ومې لیدل چې د مشرې مېرمنې په ګډون ټول زما په قهرژلي غږ وویرېده. په یوه ان ترې لرې شول او خپل ځایونه یې ماته راکړل. لکه څنګه چې یوه مهربانه مور خپل ماشوم په غېږ کې نیسي او نازوي، ملحه هم زما په غېږ کې هغه ماشوم ته ورته وه چې د ناز په خوب ویده وي. خدایه د دغه سخت او ناوړه مصیبت زغم څومره سخت و. ته به ساه مې هغه اروا ده چې د مړي په بدن کې ننوتلې وي. ملحې هغه مهال خپلې سترګې پرانستې او په معنادار او لافته ډک نظر یې راوکتل. په شونډو کې یوه مسکا ښکاره شوه. چیغې مې کړې خورجانې، خورجانې، ګرانې ملحې، راته وګوره، ما پېژنې؟ ملحې له عاطفې ډک نظر راواچوه او له سترګو یو څاڅکی اوښکه تویه شوه. ومې ویل ګرانې، ای زما د بدمرغیو او مصیبتونو شریکې، ای نجیبې او باعصمتې جنۍ چې د دغه خلکو د تر حد تېریو ظلمونو په وړاندې د زغم او استقامت درلود او مرګ دې تر ژوند غوره وباله. ای یوازینۍ دوستې چې له ماشومتوبه دې تر اوسه تل زما تر څنګ قدم وواهه او تر وروستۍ ساه دې په مینه را سره لار ووهله. خوله خلاصه کړه او یو دوې خبرې را سره وکړه. څه شوي؟ پر تا یې څه راوستل؟ ستا پر ځوانۍ هم رحم ونه کړ او ویې وژلې؟ د خدای لپاره او د رفاقت او تلپاتې دوستۍ په نوم قسم درکوم که کولی شي را سره یو دوې خبرې وکړه. شونډې په سختۍ سره لرې شوې او په ډېره خوارۍ دا تورې وویل زه د ژوند له رنځه کراره شوم. د خدای په امان، زموږ دیدار دې په بله دنیا کې وي. له هغې څخه مې همدا واورېدل. ساه یې لنډه شوه. نورې سترګې پراننستلې. 15 دقیقې همداسې زما په غېږ کې بې حسه کراره پرته وه. وروسته ورېږدېدله او زما په غېږ کې مړه شوه. ټولې بدمرغۍ یوې خواته د څو کلونو د دوستۍ نشتوالی هم بله خوا. تر دې مې بله سوزناکه دردونکې او ویرونکې منظره نه ولیدلې. تاسې ګمان کوئ ما هغه مهال ژړل؟ والله نه.
کله چې غم او خواشیني لوړې درجې ته ورسیږي بیا هغه ساعت جړا نه وي. د جنون او عقل پوله همدلته ده. یوه بېسارې خوشحالي بل تر حده تیر غم. زه رښتیا هغه مهال لیونی شوی وم. شاوخوا خلکو ته مې وکتل. ټولو دسمالونه په لاسونو کې نیولي وو او ژړلي. خو دغه منظره مې نه احساسوله. په یوه لوړه چیغه په خود شوه. دومره لویه پیښه نه ده شوې. سترګې دې ړندې شي. تاریاک به یې نه خوړلی. اوس چې مړه شوه دوزخ ته لاړې شئ. څوک را خبر کړئ چې یویسي او کومې کندې ته یې واچوي. د دغه غږ خاونده مشره مېرمن وه. تاسې تصور کوئ هغه کسانو چې خونه کې سره راغونډ شوي وو د تل په شان د مشرې مېرمنې اطاعت وکړ. ټولو په یو آواز وویل اتو دې وي پر تا ای بې عاطفه او سخت زړې حیوانه. رښتیا هم په دغه څو کسه نجونو او ښځو کې چې ټولو فاحشې بللې یو هیجان رامنځته شو. که مشره مېرمن ژر له خونې نه وتلی او څو ځواکمن نارینه یې نه وی استخدام کړي اوس به ټولو ټوټې ټوټې کړې وه. خو کله چې سخت زړي او بېرحمي د افراط تر حده ورسېده له هیڅ شي هم ډډه نه کوي. په خونه کې رامنځته شوې دردونکې منظره دا وه چې څو حیوان صفتو او خونخوارو انسانانو په داسې حال کې چې په سوکانو څپېړو یې ځانونه وسلوال کړي وه کوټې ته راننوتل. له هغه مړي څخه هم ونه شرمېدل چې د دوی د جنایتونو له کبله هلته غځېدلی او د بلې دنیا لارې یې نیولې وه. هغه بېګناه ښځې او نجونې هم په لغتو او سوکانو ووهلې او ویې ښکنځلې. د دوی مشران مشره مېرمن او جعفر خان وه چې ځانونه یې په نامي پهلوانانو کې احساسول. د دغې بدمرغې ډلې په زور او درد سر ونه ګراوه. آخر زما زغم پای ته ورسېد. د ملیحې مړی مې په ډېر ادب سره په ځمکه وغځاوه. اوچته شوم او ومې ویل که له خدای او د دنیا له سپېڅلتیاو څخه نه شرمېږئ، که له دغه خونړیو سترګو او غمجنو صورتونو خجالت نه باسئ، که له دغه وره او دیوال څخه چې په چوپ ډول ستاسو د بېحده جنایتونو ننداره کوي حیا نه کوئ، د دغې بدمرغې جنۍ له جنازې څخه خو وشرمېږئ چې ستاسو په لاس وژل شوې او ستاسو د شهوت په منګلو کې شهیده شوې ده. دغه نورو څه کړي چې د دومره عذاب او زور وړ ګرځېدلي؟ یوازې د انسانیت د تقاضا له مخې د یوې داسې جنۍ پر مظلومیت اوښکې تویې کړې چې ستاسو په لاس وژل شوې. له دغه بدمرغو څخه څه غواړئ؟ تاسې چې زموږ وینو ته دومره تږي او هیلهمن یاست، ولې ګورئ؟ زه قول درکوم چې په ډېر ورین تندي تیاره یم، په ډېر خلاص مټ ځان تاسو ته در وسپارم. په ګولۍ، چړې یا هر څیز چې تاسې غواړئ، موږ له دغه محنت او ننګ ډک ژوند څخه بېغمې کړی، خو دومره زور او زیان مه رارسوئ. مشره مېرمن رانږدې شوه او ویې ویل د دغه ټولو فسادونو سرچینه ته یې، خو دا ګمان مه کوه چې داسې ژر به دې پرېږدو. د دغه ټولو خلکو کسات به له تا اخلم. ستا په اړه به هېڅ شکنجه او زور هم ونه سپموو. ډېر ژر یې امر وکړ چې له خونې څخه مې وباسي. په ډېر ادب سره کښته شوه. د ملیحې له ساړه تندي څخه مې مچه واخیسته او ومې ویل ملیحه جانې، اوس چې مې آن ستا له جنازې څخه هم لرې کوي او نه غواړي زه په خپله خوښه درته د ویر سندرې ووایم، هیله لرم په نږدې وختونو کې به له دغه ستمکاریو او بېرحمیو لرې په تلپاتې سرای کې سره وګورو او هیڅ وخت به سره بیل نه شو. اوس د خدای په امان د لیدو په هیله، پرته له دې چې په زوره مې له کوټې څخه وباسي، له جنجال پرته ووتم او خپلې خونې ته لاړم. کله چې خونې ته ننوتم ومې لیدل آسیه په یوه کونج کې په چړتونو کې ډوبه ده. ورغلم او ومې ویل آسیې، ته یوازینی کس یې چې په دې کور کې له هر اړخه تر نورو امتیاز لرې. راځه دلته کښېنه چې سره خبرې وکړو. څه ووایم؟ د ملیحې د مړینې په سبب پوهیږې؟ آهو، په دغه 2 ورځو کې ورسره ډېر زیاتی وکړ. ګڼ کسان به ورته تلل راتلل. هغې هم د دغه کسانو تګ راتګ نه خوښول. خلکو ګمان کاوه چې دی به د کور له وضعیت سره بلدتیا موندلې وي او کولی به شي ویې مني، خو په دغه 2 ورځو کې له هیڅ چا سره هم خبرې نه کولې. غلې او ارامه وه. په هغه کسانو کې یو ځوان و چې تر نورو به ډېر ورته، لکه څنګه چې ځوان مشرې مېرمنې ته ویلې وه، هغې ورسره مینه لرله. مشره مېرمن هم د دې خبرې په اورېدو ډېره خوشحاله شوې وه او ګمان یې کاوه په نږدې راتلونکي کې به ورڅخه هوسا شي
او کوم مزاحمت به نه ویني. لنډه دا چې رام شوې ده. لکه څنګه چې نن سهار خبره شوم، ویل کېږي چې برایي هم ځوان ورغلی و، ملیام خپله لیوالتیا ورښولې وه چې ګنې مخ مې درته خلاص دی. له نورو سره داسې نه یم، یوه غوښتنه در څخه لرم. ځوان ویلې وه. په ترسره کولو کې به یې دریغ ونه کړم. بیا یې ملحې ویلې وه. زه پخوا په تاریاکو اخته ومه، څرنګه چې دلته نوې راغلې یم زه یې ترې منع کړې یم. نو هیله لرم یو څه تاریاک راته برابر کړې. هغه احمق او ساده ځوان هم پرته له دې چې خپل ملګري خبر کړي یا هم مشرې مېرمنې ته څه ووایي، یو څه تاریاک ور پیدا کړه. هغې هم په داسې حال کې چې څوک ترې خبر نشي تاریاک وخوړل. څه نور په خپل جب کې پټ کړل او ویده شوه. موږ چې سهار خبرېږو ملحې تاریاک خوړلي، څرنګه چې 3-4 ساعتونه تیر شوي وه. تاریاک ویلې شوي وه او خپل اغېزې خندلی وه. له سهاره تر مازدیګره یې د هغې درملنه وکړه، خو ګټه یې ونه کړه. لکه تا چې هم ولیده په پای کې مړه شوه. داسې خبرې مې په غور سره واورېدلې، څرنګه چې له بدو کارونو کرکه دیانت او خدای پالنه ده. نو خپل دغه ښه کار مې وستایه او نه مې شول کولی ادعا وکړم چې د هغې دغه حرکت ځان وژنه ده، بلکې د دغه جرم مسؤل هغه کسان ګڼم چې زه او زما په شان په زرګونو نور کسان یې له هلاکت او بدمرغۍ سره لاس او ګریوان کړي. کله چې خپلې خبرې خلاصې کړې په چورتونو کې لاړه. د دې کور یوه اړونده جنۍ په بیړه راننوتله، پرته له دې چې پر اسیره یې ووهي راغله. یو کټ شوی کاغذ یې راکړ او له دې سره ووته. ما په ډېره بیړه کاغذ خلاص کړ، ومې لیدل د ملحې خط و چې لاندینۍ څو کرښې یې لیکلې وې. ګرانې خورې، دا کاغذ به هغه مهال در رسیږي چې زه به د ژوند له محنته خلاصه شوې یم. تر ډېرو څېړنو وروسته یوازینۍ لار چې د دې خلکو له ناولتیاو ناموس وژنې څخه مې د ځان د خلاصون لپاره وټاکله همدا وه. زه بریالی شوم. هغه ځوان چې له ما سره یې لار لرله، یعنې ما ته یې راپرېښې وه، تیر باسه او یو څه تاریاک ترې واخله. ډېره هڅه مې وکړه چې تر تصمیم نیونې مخکې در سره وګورم او خدای پاماني سره وکړو. خو له بده مرغه چې دغه هیله مې هم له ځان سره ګورو ته یوړه. پوهېږم چې په دې کور کې به مې مرګ یوازې تا ته د خواشینۍ وړ وي او په هغه مصیبتونو او کړاوونو کې به یوازې پاتېږي چې در باندې راولي. خو له بله پلوه ډاډه یم چې ته به هم ډېر ژر را رسېږي. له محنت او رنځ څخه له ډک ژوند به خلاصه شي. داسې مه ګڼه چې خدای مه کړه په مرګ دې راضي یم، خو ګمان کوم وبه یې منې چې د ژوند معنا همدا ده. مرګ په زرګونو ځله تر دې ژوند غوره دی. د ډېرو لیکلو وخت نه لرم، ځکه ویریږم دوی زما له خیاله خبر نشي. هغه څوک چې دا کاغذ در رسوي له هغو بدمرغو څخه یوه ده چې زما او ستا په شان دغه کور ته په زوره راوستل شوې او فایشه شوې ده. هغه هم مینهګر کې او د زړهسوي وړ ده. زما له خوا له آسیې سره هم خدای پاماني وکړه. پر خدای دې سپارم. اخور جانې، د خدای په امان، د لیدو په هیله. ستا د مصیبتونو شریکه او د بشر د جنایتونو شهیده، ملحه. د ملحې مړینه د روزګار په ځواکمن لاس د بې شرافتۍ په کشاله کې یو زورور ګزار و چې پر مغزو مې ولګېد. سره له دې چې هماغه ورځ او نورې شپې زما په اړه د بې شرفۍ کارونه لږ نه کړای شول، بلکې ډلې ډلې خلک به د خپل شهوت د سړولو لپاره کورو ته راتلل. ټول به یې زما خونې ته رالېږل. ټولې خوارۍ زما پر ډنګر او خوار بدن بارولې. د ملحې تر مړینې څو ورځې وروسته مې مغزو کار نه کوه. د حیرانو خلکو په شان په یوه کونج کې غلې پرته ومه. وروسته تر دې چې څو ورځې بېسارې ظلمونه راباندې وکړل، ورسره یې پرېښودم. وروسته یې پرېښودم او نږدې 10 ورځې زما خونې ته رانغلل. دا زما د آرام ورځې وې چې بیا لږه ښه شومه او یو څه قوت مې پیدا کړ. په دغه ورځو کې په رښتیا هم باوري شوم چې خدای مې ازمایي، زما د صبر او زغم درجه امتحانوي چې څومره ده.
ځکه تر هغې دایمي تبې او وژونکې ناروغۍ لاندې مې چې ورباندې اخته ومه هره ورځ د مرګ انتظار ویست. کله کله به مې لیده چې حالت مې ډېر ښه دی او د هیڅ ډول ناروغۍ نښې په ما کې نشته. دغه حالت به 2-3 ورځې دوام کوه. تر هغه وروسته به بیرته حمله را باندې راغله. زما د رخصتۍ دغه ورځې ښه وخت و چې زه د خپلې عبرتناکې تاریخچې پاڼې زیاتې کړم. د رخصتۍ په یوه ورځ مې مور ته یو لیک ولیکه او هغې یا مې هم شاید ځان ته د خپل زړه دردونه بیان کړل، ځکه په حقیقت کې بل څوک نه و چې زه ورسره خواله وکړم. څو ورځې کېدې له آسیې سره مې هم نه لیدل. یوازینۍ بوختیا مې دا وه چې کاغذ او قلم مې راوکښل او د ځان په اړه مې د لیکلو په موخه یو کاغذ راواخیست او لاندې کرښې مې ولیکلې: ګران مور او پلاره، هغه لومړنی لیک مې هم چې درته لیکلی و را سره پروت دی، خو ډاډه یم که تاسې ظاهرا ترې بې خبره یاست، روحاً او په معنا کې مو هغه لوستلی او پر هغه څه چې پر ما تیر شوي خبر یاست. دا دی خپل دویم لیکم ستاسو په یاد لیکم. مور جانې، له نیکه مرغه وینم په دغه ورځو کې مې مرض توند شوی، که څه هم ځینې ورځې په ځان کې د روغتیا نښې وینم، خو وروسته چې ځورونکی شدت خپلوي پوه شمه چې د دغې ناروغۍ میکروبونه او جراثیم په تولید او زیږ اخته دي او په زرګونو نور بچي زیږوي. ما چې په ژوند کې تر ټولو تورې تیارې ورځې تېرې کړي دغه څو ورځې وې. څو ورځې مخکې مې د بدمرغیو شریکې ګرانې او بېسارې همسفرې ملحې هم د تاریاکو په وسیله ځان وژنه وکړه. ټول خلک له مرګ څخه ویریږي، کله چې نوم اوري لړزیږي. حق هم لري، ځکه ځان خوږ دی او هر چاته خپل ژوند ګران دی، خو زما او د ملحې په شان بدمرغو لپاره مرګ یو ساکونکی نعمت دی. په حقیقت کې د خدای لخوا د بدمرغانو لپاره تر ټولو لوړ سوغات مرګ دی. فکر کوم زه به هم د ملحې په شان ځان د ژوند له هغو مفاسدو خلاص کړم چې د دنیا د خلکو د لاس حاصل دی، خو له بده مرغه له 2 وجو نه توانېږم. لومړی دا چې د طبیعي او خدایي مرګونو په دروازه کې ولاړه یم او ویریږم د دیانت له اصولو خلاف رفتار مې نه وي کړی. دویم دا چې له ما څخه یې د مرګ وسایل لرې ساتلي او ډېره مې څاري. آیا دوی د هغه مرګ مخنیوی کولی شي چې پاک خدای راته ټاکلی؟ نه، دلته دوی د هغه د ارادې په مقابل کې هیڅ دي. خو نه پوهیږم پاک خدای به څه وخت د خپل کرم او مهربانۍ نظر رااړوي او ما به د ژوند له خواریو خلاصوي. زما د ژوند هره ورځ چې تیریږي لکه د یوه کس د یوې پیړۍ له خواریو سره چې مساوي وي، خو زه یې زغمم او صبر کوم. رښتیا پر ځان مې د دومره صبر او زغم ګمان نه درلود. د ملحې د مرګ په وروستیو ورځو کې چې زما د ژوند تر ټولو وحشتناکې ورځې وې، جماداتو زما پر حالت زړسوی کوه، خو هغه کسان چې پر ځانونو د انسان نوم ایښوه پر ما ونه رحمېدل. د هغې جینۍ له مړي څخه یې هم عبرت وانخیست چې د دوی د جنایتونو له کبله شهیده شوې وه. زما په اړه یې خپله بېرحمي او قساوت زیات کړ. هیڅ ډول بې ناموسي او بې حرمتي را څخه نه سپموله. دغلته دی چې ځان ته یو سولیدلی منطق خپل مدرک ګڼي، ځان پر حقه بولي او وایي موږ رانیولي یاست. ما ته وایي ستا د ملګري د پور ادا کول هم پر تا دي، ته یې باید د سپارلو له مودې ووځې. آیا دا د شرم وړ نه ده چې که هغوی پور هم را باندې ولري، دوی مې د ناموس پلورنې له لارې مجبوروي چې دا قرض ادا کړم؟ چا دا پور زما پر غاړه واچوه؟ داسې ښکاري چې باید د نورو د جنایتونو پور زه هغه هم په دې وضع ادا کړم. آیا د نړۍ په مدونه قانون کې د دې ډول کارونو لپاره څه مجازات پیش بیني کړي دي؟ بشري ټولنې چې تر ټولو سخت مجازات وضع کړي اعدام دی. خو آیا هغه کسان چې یا د جنون یا هم د نارینه اعصابو د تحریک په واسطه د یوه سړي مخې ته درېږي، د یوې ګولۍ یا هم د چړې په ټپ مقابل لوری له منځه وړي، د هغو مجازات له هغه کسانو سره چې بېګناه نجونې له شرافت، حیثیت او ناموس څخه بې برخې کوي او د هغو د اعدام او له منځه وړلو هڅه کوي برابر ده؟ اوس ډاډه یم چې دا طبقه له هر ډول مجازاتو معافه ده او له هغو څخه هیڅ ډول بازخواست او پوښتنه نه کیږي. د فقر او فلاکت شدت پر یوه داسې انسان برید کړی چې د ژوند لاره ورباندې بنده ده.
نو د خپلو ماشومانو د خېټې ډکولو لپاره د یو جام یا هم ګډوي په غلا کولو لاس پورې کوي. که هغه ته مجازات ټاکل کېږي هماغه مجازات به وي چې تر ټولو بدو خلکو ته هم ټاکل کېږي او دغه کس باید په ډول ډول شکنجو اخته وي. خو د خلکو د لوڼو او نوامسو غلا کوونکي په آزاد ډول ګرځي. هیڅ څوک او هیڅ قانون نشته چې هغوی وپوښتي. نو ځکه انتقاد لرم چې قوانین او مدنیت ناقص دي. د پوهانو او مشرانو افکار هم نه دي توانېدلي چې د دغه ډول جنایتونو لپاره کوم قانون وضع کړي. که وضع شوی هم دی نو یا یې په ترسره کولو کې عاجزي ده یا په خپله جنایتکاره مجرمین او د هغو شریکان دي. د دغه مفاسدو د له منځه وړلو لپاره د مجازاتو قانون کافي نه دی. باید خلک خپلو حقوقو او هغه دندو ته ځیر کړو چې د خپل نوع په وړاندې لري. د دغه جنایتو د له منځه وړلو لپاره باید د خلکو په اصلاح پیل وکړو. د سارې په توګه که یو شریر انسان ونیسي، څو میاشتې یا څو کاله یې بندي کړي او ویې ځوروي، دا کار په خپله یوه نوې وحشتګري ده چې پلي کوونکي متمدن او هوښیار قانون جوړونکي خلک دي. خو کله چې د هغه شریر انسان د زندان قانوني دوره پای ته ورسېده او بیا یې په خلکو کې لار ومونده، بیا به په شرارت او بدجنسۍ پیل وکړي. لکه څنګه چې څو ځلې لیدل شوي، غله نیول شوي، مجازات کړي دي، زندان ته یې اچولي، خو د ازادۍ په لومړۍ ورځې بیا په غلا پیل کړی او بیا یې د زندان لار نیولې ده. هغوی زندان خپل لنډمهاله استراحت ځای ګڼي. نو ځکه د قوانینو ناقصوالی جوتېږي. زه اعتقاد لرم د فساد د له منځه وړلو لپاره باید د زندان او شکنجې پر ځای اجباري تعلیم رامخې ته کړو او په ټوله نړۍ کې پلی کړو. د ښار او کلیو ټول میش خلک زده کړې ته اړ باسو او د هغوی ذهنونه د انسانیت سپېڅلې دندې ته ځیر کړو. د قانون پر ځای د ټولنې د اصلاح لپاره عملي، علمي او اخلاقي مؤسسو ته اړتیا لرو. باید اجباري زده کړه جوړه کړو. د انسان او حیوان امتیاز په فهم، فضل، کمالونو او اخلاقو پورې اړه نیسي. که خلک ناپوه وي له حیواناتو څخه توپیر نه لري. له هغوی څخه دغسې کارونه ترسره کیږي لکه اوس چې زه پکې راښکېلی یم. د ناپوهۍ د له منځه وړلو لپاره باید ځینې قوانین تدوین کړو. خلک باید ورورګلوۍ، دوستۍ، یووالي او مینې ته وهڅوو. تر اوسه له مجازاتو څه لاسته راغلي دي؟ د دنیا او بشریت له عمره زرګونه کلونه اوړي. بشر د تل لپاره ظالم او جبار پاتې شوی. د پاچایانو او مشرانو لخوا تل سخت او توند مجازات کارول کېدل. خو آیا د جنایاتو زیاتېدونکې کچه راټیټه شوې ده؟ خو کله چې د پوهې او معرفت رڼا په دماغونو کې لار پیدا کړي او خلک څه ناڅه د ځان په پیژندنه پوه شي، هغه وخت به غیر انساني جنایتونه او کارونه رالږ شي. د دوستۍ جنبې به د هغوی پر حیواني شهوتونو غلبه وکړي او په دې توګه به تقوا لرونکي، لوړ، مینهناک او سپېڅلي خلک زیات شي. د زرپاڼې د خپرونې ډیرو قدرمنو مینوالو، د پاڼه ورژې د ناول 9مه برخه مو همدومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې د الله په امان.